ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. مصطفی حقمل ستاسو سره ستاسو د پښتو ښوونکی یم. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په تېرو درسونو کې کوم ستونزې چې درلودې هغه مو حل کړې. تېر درسونه مو ښه صحیح ولوستل، فعالیتونه مو حل کړل، لغتونه مو معنا کړل، جملې مو ورته جوړې کړې، درس مو تشریح کړو. تاسو هم خپله کورنۍ دنده په خپل وخت سره راوړله. صحیح ده؟ یعنی تاسو همیشه خپل کتابونه درلودل، خپل کتابچې مو درلودې، قلمونه مو درلودل، پنسل پاکونه هر څه ټول مو درلودل. صحیح ده؟ یعنی موږ تاسو یوازې نن دې ته تیار یو چې فقط په درس ویلو شروع وکړو. زموږ تاسو نننی لوست څه شی دی؟ آفرین. زموږ تاسو نننی لوست غوره ویناوې. چې غوره ویناوې. اوس موږ تاسو وایو چې غوره ویناوې څه ته وایي؟ غوره ویناوې یعنې څه؟ زموږ تاسو دغه کتاب دی، دا مو کتاب دی. په دې کتاب کې ولاړ شو 11 مخ ته. څوم مخ ته؟ 11 مخ ته. څوم درس دی؟ شپږم درس دی، شپږم لوست دی. تاسو ورته ګورئ، درته معلومیږي؟ ښه، مخکې له دې چې د کتاب درس ووایو، د کتاب کې راغلی دغه 11 لوست کې چې 11 مخکې چې کوم درسونه دي، کوم خبرې چې هغه تشریح کړو، له هغې نه مخکې غواړم چې تاسو ته د غوره ویناوو په اړه یو څه خبرې وکړم چې غوره ویناوې یعنې څه، موږ ولې غوره ویناوې وایو. غوره ګورئ، یو خو تاسو ته داسې وایم چې غوره ښه، ګوره معنا چې ده غوره ښه بهتر، ښه بهتر. ویناوې خبرې ورته ویلی شو او کلام هم ورته ویلی شو. ګورئ کلام په دري کې ورته وایي خبرې، پښتو کې غوره ویناوې یعنې ښې خبرې. صحیح ده؟ ښې خبرې. دا ښې خبرې اوس موږ له کومه زده کوو؟ دا له کومه زده کوو؟ یوازې کتاب ګورو؟ یوازې په کتاب کې لیکل شوي وي؟ که نه، د ژوند له تجربو یې زده کوو، له مشرانو یې زده کوو. همداسې نه ده؟ آفرین، ښه زده کوونکو. موږ تاسو چې کله غوره ویناوې وایو، غوره ویناوې په دو معنا چې یعنې ښې خبرې، ګټورې خبرې، فایدهمنې خبرې، هغه ته چې موږ تاسو ته ډېره ګټه لري. صحیح ده؟ دا غوره ویناوې موږ تاسو چې کله وایو، دا د لویانو، مشرانو، پوهانو، صحابه کرامو، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې او د الله جل ویناوې دي. ګورئ، او زموږ تاسو د مشرانو د خپل ژوند د تجربو زیږنده دي. یعنې هغه ته چې موږ تاسو مشرانو په خپل ژوند کې تجربه کوي، د هغو له تجربو څخه یو شی لاسته راغلی وي، هغه غوره ویناوې دي. صحیح ده؟ ما تاسو ته ډېرې غوره ویناوې راولي چې په هر یوه به جدا بحث کوو، خبرې به ورباندې کوو. ګورئ دلته په یوه کاغذ لیکل شوي دي چې هر کله مو چې ګناه طرف ته رجوع کوله، نو دا 3 خبرې په یاد ولرئ. ګورئ کله مو چې ګناه ته رجوع کوله، نو 3 خبرې په یاد ولرئ. هغه کومې خبرې دي؟ ګورئ، الله جل جلاله مو ګوري. یعنې موږ تاسو باید دا فکر وکړو چې موږ تاسو الله جل جلاله همیشه ویني، د هغو نه هېڅ شی نه دی پټ، بل فرښتې یې لیکي. ګورئ موږ تاسو کوم کار چې کوو، زموږ تاسو په اوږو ناستې فرښتې یې لیکي. ګورئ که چېرې ښه کار کوو، زموږ تاسو د ښي مټ یا د ښۍ اوږې فرښتې به لیکي، او که بېکاله خراب کار خدای مکړي کوو، نو بیا به یې د چپې خوا، د چپ لاس یا د چپې مټ یا د چپې اوږې فرښتې لیکي. صحیح ده؟ او په هر حال کې مرګ راتلونکی دی. یعنې وایي کل نفس ذائقة الموت، کل نفس ذائقة الموت. صحیح دی؟ ګورئ یعنې په هر وخت کې مرګ راتلونکی دی. دا به هم دلته درته څنګه کوم ونښلوم. ګورئ دلته دروغ ویل یو عنوان ورکړی په ورقه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څه وایي؟ ګورئ هلاکت هغه کس لروي، یعنې هغه څوک دی هلاک شي چې د خلکو د خندولو په خاطر، ګورئ چې د خلکو د خندولو په خاطر خبرې کوي او بیا پکې دروغ وایي. هغه لپاره هلاکت دی، هغه لپاره هلاکت دی، او هغه لپاره هلاکت دی.
ګورئ هغه څوک چې غواړي نور خلک وخندوي بې ځایه خبرې وکړي صحیح ده او بیا په د خپلو خبرو کې دروغ هم ووایي ګورئ صحیح ده نو د نفر دپاره هلاکت دی ګورئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چا باندې هلاکت ویلی دی نو موږ تاسو خو بیا څه نه شو کولی هیڅ نه شو کولی موږ یوازې یوه لار لرو هغه ده چې خپل ځان اصلاح کړو سمه ده ګورئ دلته درود شریف عنوان ورکړی د حضرت ابن مسعود رضی الله څخه روایت دی چې څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت په ورځ به په خلکو کې تر ټولو نږدې ماته هغه شخص وي چې پر ما یې ډېر درود ویلی دی ګورئ هغه څوک به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېر نږدې وي چې په هغو باندې ډېر درود ویلی وي دا د ابن مسعود څخه روایت شوی دی ګورئ چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایلی دي صحیح ده دا به هم دلته درته وځړومه ګورئ دلته غوره وینا په نامه باندې یو بل عنوان دی وایي که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي صحیح ده که زما نصیحت څوک مني نو تر هر څه د زیات خپل مرګ یادوي دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي صحیح ده وینئ یعنې هغه څوک چې مرګ ډېر یادوي هغه ډېر د ګناه خواته مخه نه کوي یعنې ډېرې ګناهونو ته یې زړه نه کېږي که څه هم که غواړي چې ګناه وکړي خو بیا چې مرګ ور یاد شي چې سړی زه خو مړ کېږم چې مړ شم نو دا به شاید ماته څه ګټه وکړي دا خو ماته عذاب دی وینئ نو بیا دا څنګه خپل ځان اصلاح کوي دا به هم دلته درته وځړومه یا دلته صحیح ده حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي هغه څوک چې زموږ عیبونه راښیي الله جل جلاله دې پرې ورحمیږي دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي ګورئ څوک چې موږ تاسو ته زموږ عیبونه راښیي وایي الله جل جلاله دې پرې ورحمیږي نو موږ تاسو باید ګورئ د موږ تاسو چې کله څوک عیبونه راته وښیي خپله غلطي راته وښیي بیا هغه کار نه کوو خو مګر اوس موږ تاسو ځینې خلک ګورو چې کله یې عیبونه ورته ښایي نو دی به ډېر کرجن چې او سړی ته اوس ماته دا خبره کوي خپله ځان ته دې ګوره صحیح ده زه ځان باید اصلاح کړم خو ته خو دې هم ګوره وایي د خپل عیب د ولې منځ دی که نه چې نه ښکارېږي موږ تاسو متل لرو خپل عیب د ولې منځ او د بل عیب د کلیو منځ همداسې نه وایو که نه آفرین نو موږ تاسو څنګه وکړو موږ تاسو باید کله هم داسې کار ونه کړو چې یو څوک موږ ته خپل عیب را په ګوته کوي موږ تاسو له هغو سره خفه شو غصه شو جنګ ورسره وکړو نه تاسې باید کله هم ونه کړو سمه ده آفرین ګورئ حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وایي په کوم ځای کې چې ستا عزت نه کېږي هلته هېڅکله مه ځه که څه هم هلته تا ته د طلا په کاسه کې ډوډۍ درکړل شي یا درکړي یعنې چېرته چې زموږ تاسو عزت نه کېږي قدر مو نه کېږي هلته موږ تاسو ته زموږ تاسو په سترګه نه کتل کېږي که څه هم هلته زموږ تاسو ته ډوډۍ په کاسه کې راکړي خو بیا هم هلته وایي مه ځه ځکه هغه بیا ښه نه دی په ګټه نه دی صحیح ده دا به هم دلته درته وځړوم صحیح ده نور هم دې ګورئ د مور په اړه وایي د مور لپاره هر څه پرېږده خو د هر چا لپاره مور مه پرېږده ځکه چې کله مور ژاړي نو په پرښتې هم په ژړا شي تاسو ورته ګورئ وایي د مور لپاره هر څه پرېږده خو د هر چا لپاره مور مه پرېږده ځکه چې کله مور ژاړي نو پرښتې هم په ژړا شي ګورئ استغفر الله موږ تاسو ځینې خلک ګورو ګورئ موږ ته مور څه خبر کوي موږ خبر نه منو دا موږ تاسو ګورئ په ګناه کې ښکل کېږو موږ تاسو دا ګناه ده یعنې که څوک د مور پلار خبر ونه مني او د مور په مقابل کې جدي الفاظ وکارول شي او د مور په مقابل کې خرابې خبرې وکارول شي او د مور په مقابل کې داسې الفاظ وکارول شي چې هغه ورباندې خفه شي نو موږ تاسو په ډېره لویه ګناه کې ښکیل شو ګورئ ځکه هغه څوک چې د چا نه چې مور پلار راضي وي له هغو څخه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم راضي وي خو له چا څخه چې مور پلار ناراضه وي له هغو څخه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ناراضه وي صحیح ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راضي شو نو خدای پاک به هم له موږ څخه راضي شي کله چې خدای پاک راضي شو نو زموږ تاسو هم به دا دنیا او هم به هغه دنیا دواړه ښې وي
صحیح ده. خو که چیرې زموږ تاسو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناراضه شو، خفه شو، نو خدای پاک به هم رانه خفه شي، خدای پاک به هم رانه ناراضه شي. که چیرې هغه ناراضه شو، خدای پاک ناراضه شو، نو بیا زموږ تاسو هم د دې دنیا ژوند او هم د هغې دنیا ژوند عبس لاړو، عبس لاړو، بې فایدې شو، ګټه نه کوي بیا. صحیح ده. آفرین. ګور دلته راولي بیا د مور پلار په اړه وایي له مور پلار سره هغه ډول چلند وکړه چې له خپلو اولادونو یې تمه لري. ګورئ وایي له مور پلار سره هغه ډول چلند وکړه چې له خپلو اولادونو یې تمه لري. وایي څه چې کرې هغه برې وي. زه تاسو ته یوه کیسه کوم. وایي زوړ دهقان و، دا چې ځوان و ډېر زحمت ایستلو، د خپل اولاد لپاره ډېر کارونه کول، ډېر زحمتونه ایستل. صحیح ده. یعنې همیشه یې سختۍ کولې، دغه اولاد ته یې ډېر کارونه کول، ډېر د اولاد لپاره ډېرې سختۍ کولې. بیا یوه ورځ دا ډېر سپین ږیری شو، نور به د وس نه کتل، را به خپله برنډې ته په لمر باندې توشکه یې اچولې، پروت به و لمر ته. صحیح ده. دلته به چې پروت و نو سهار به راغی تر بېګا باندې دلته پروت، نور کار یې د وس نه کړي، ځکه خدای خو سپین ږیری شوی و، خپل زحمتونه یې ښکلي وه، خپل زحمتونه یې کش کړي وو د خپل اولاد لپاره، که نه خواري یې کوله. نو د ده یو زوی و چې د په ځای دهقاني کوله. نو هغه وایي چې سړی د ما پلار خو بس سهار راشه تر بېګا پورې لمر ته څمله، نور کار مه کوه، نو دا به څه به درد ولګېږي که نه. نو بله ورځ دا راغلی دی، پلار یو تابوت جوړ کړی، پلار یې په دې تابوت کې اچولی دی. ګوره پلار یې په خپل په یوه تابوت کې اچولی، نور یې وړی په ګاډۍ کې ایښی دی، وړی د ځمکې وغورځار ته غواړي چې لاندې د یوه ژور پاڼ لاندې یې وغورځوي. کله چې د ځمکې آخر سر ته رسېدلی دی، هغه پاڼ ته رسېدلی چې کار نور پلار یې وغورځوي، نو ده څه کړي و پوهېږې، دا تابوت ټک ټاک شو، ټک ټاک شو. زوی چې غوږ ونیو تابوت ټک ټک دی، نو ورته وایي چې څوک یې، څه وایې؟ پلار یې ورته زه یم ستا پلار. ورته ویلي چې ما له تابوت نه وباسه، له تابوت نه مې پرته وغورځوه، یعنې تابوت پرېږده. نو پلار زوی ورته ویل چې ولې د تابوت نه پرته تابوت سره دې غورځومه. پلار یې ورته ویلي چې ستا د اولادونو به په کار شي، ستا د اولادونو به په کار شي. ګورې څو خبرې، یو خو دا خبرې چې د اولاد لپاره یې یوه سپما وکړه، بل دا خبره چې څه چې کوې هغه به وي، که ته نن ما غورځوې سبا به ستا زوی ستا وغورځوي. ګورئ هندو ته له دې څخه دا مطلب اخیستلی شو چې کله هم که په مور پلار باندې ظلم وکړو، نو موږ تاسو اولادونه موږ تاسو ظلم کوي. که چیرې موږ تاسو د مور سره، له پلار سره، له مشرانو سره ښې خبرې، ښې ویناوې د احترام درناوی کوو، نو زموږ تاسو احترام درناوی به کېږي. سمه ده. آفرین. یو دلته بله څو ویناوې نورې راوړي دي، نور ډېرې خبرې نه اوږدوم. بې هدفه کسان مجبور دي چې تل لپاره د هدف لرونکو کسانو لپاره کار وکړي. ګورئ هغه څوک چې خپله موخه نه لري، هغه مجبور دی چې همیشه له هغو کسانو لپاره کار وکړي چې هغوی هدف ټاکلی دی. پوه شوئ؟ او بله خبر دا چې تر ټولو بد هغه څوک دی چې ته پرې بې حده باور وکړي، خو هغه در سره بې حده ټګي وکړي. صحیح ده. یعنې ته ورسره باور ورباندې کوې، اعتبار ورباندې کوې، خو هغه در سره ټګي برګي کوي، هغه در سره ظلم کوي، هغه دې خبرې نه مني. فرانسیس بیکن څه وایي؟ وایي روغ بدن د روح لپاره میلمستون او ناروغ بدن زندان دی. صحیح ده. یعنې هغه څوک چې روغ وي، هغه یعنې د روح لپاره دا څنګه دی؟ یو میلمستون دی، او د ناروغ چې هغه بیا زندان شو د روح لپاره. سمه ده. ښه زده کوونکو، زموږ تاسو نن غوره ویناوې وې، په دې اړه مو خبرې وکړو. راتلونکي ساعت کې به انشاءالله موږ تاسو د کتاب درس وایو، یولسم مخ به وایو، ورباندې سر تشریح کوو به یې، او همداسې به مخ ته ځو. سمه ده. ښه زده کوونکو، تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې.